لمریزه ترنزه هغه مهال پیښیږي کله چې سپوږمۍ د لمر او ځمکې ترمنځ برابره سي او پر مځکه د لمر شعاوې بندي کړي. که څه هم لمر تر سپوږمۍ 400 برابره پراخ دی، همدارنګه 400 برابره بیا لرې هم دی، مګر د سپوږمۍ د نږدېوالي له کبله دا دواړه زموږ په اسمان کې په یوه اندازه راښکاري. فضاپوهان د لمریزې ترنزې وړاندوینه ځکه مخکې له مخکې کوي چې د مځکې او سپوږمۍ ګرځښت ثابت دی، مګر ولې نو هره میاشت یوه ترنزه نه کیږي؟ د سپوږمۍ مدار یوازې یو څو درجې د مځکې و شمال او یا سویل ته بسته دی. کله چې سپوږمۍ پر لمر ترنزه وغوړوي پر مځکه دوه ډوله سایه اچوي، یوه کوچنۍ سایه چې امبره نومول سوې او دوهمه لویه سایه یا پنمبرا ده. 4 ډوله لمریزې ترنزې پیښیږي. لومړی تر ټولو پام اړوونکې ترنزه بشپړه لمریزه ترنزه یادیږي. دا ترنزه هغه مهال پیښیږي کله چې سپوږمۍ په بشپړه توګه د لمر روښنایي نهامه کړي. بشپړه لمریزه ترنزه هغه مهال کتلی شئ چې تاسې پر مځکه په لویه سایه یا امبرال کې یاست. مځکه پر خپل شاوخوا د لمریزې ترنزې ښکاره کرښه لري، کوم چې د ترنزې لار نومول سوې ده. دوهم، هغه خلک چې د پنمبرال تر کوچني سیوري لاندې اوسي، هغوی د ترنزې یوازې یوه برخه کتلی سي. د همدې نظریې پر اساس سپوږمۍ د ټولې لارې د باندې د لمر مخ ته تیریږي، مګر هیڅکله ټوله سطحه نه نیسي. دریم، کړۍ شکله ترنزه هغه مهال پیښیږي کله چې سپوږمۍ سیخسده پر لمر برابره تیره سي. د بشپړې ترنزې په پرتله په دې ترنزه کې سپوږمۍ کوچنکه ښکاري، نو ځکه ټوله لمر نسي نهامولی. سپوږمۍ د مځکې پر مدار بیضوي ګرځښت کوي، په منظمه توګه کله لرې او کله نږدې وي. وروستی هم دورګه ترنزه ده چې کله سپوږمۍ د لمر او مځکې ترمنځ برابره راسي. په دې کې د مځکې کوږوالی یو مهم رول مخته وړي. سپوږمۍ به د مځکې له یو شمېر ځایونو څخه څه ناڅه لرې وي، چې له دې سره بیا پر مځکه د ترنزې پر کرښه د لمریزې ترنزې ترڅنګ د سپوږمۍ ترنزه هم لیدل کیږي. د مځکې په بله حصه کې بیا سپوږمۍ دونه نږدې وي چې هلته به بشپړه لمریزه ترنزه ښکاري. بشپړه لمریزه ترنزه د مځکې پر یو شمېر سیمو په هر یو یا 2 کاله کې ترسره کیږي. دلته چې د مځکې دا کومې سیمې ګورئ، بیخي ان په 400 کلونو کې یو ځل پیښې سوي. د ترنزې پر مهال د ځان ساتنې یو مهمه خبرتیا په پام کې ولرئ. د لمریزې ترنزې پر مهال ولمر ته نیغ په نیغه کتل ښایي ستاسې سترګو ته همیشنی زیان ورسوي. له نیکه مرغه د دې لپاره چې د لمر ترنزه په خوندي توګه ننداره کړو، خورا ډېرې لارې شتون لري. اسانه لار دا ده چې د ترنزې تصدیق سوي عینکې باید وکارول سي، کوم چې زرګونه واره تر عادي عینکو تورې جوړې سوي دي. تاسې کولی سئ چې ولمریزې ترنزې ته په غیر مستقیم ډول هم وګورئ. ډېر اسانه د کارټن یا تختې پر یو ټوټې سوری جوړ کړئ او تخته پر لمر ونیسئ تر څو د ترنزه نیونکي لمر رڼاوې پر مځکه د ترنزې په توګه وګورئ. مخکې له دې چې سپوږمۍ د لمر مخ وپوښي، لا به هم د لمر څه ناڅه شعاوې د سپوږمۍ له هغو ژورو درو څخه راښکاري. دې باریکو لمریزو وړانګو ته د بیلز بیټس نوم ورکول سوی دی چې یو په بل پسې به کرار ورکې سي. بالاخره د سپوږمۍ پر دې بل بغل د وړانګو کمانه چې راښکاره سي په دې معنا وي چې بشپړه لمریزه ترنزه یوازې څو ثانیې نږدې ده. کله چې د وړانګو وروستۍ کمانه هم ورکه سي او سپوږمۍ په بشپړه توګه د لمر مخ وپوښي، نو ستاسې عینکې به تورې سي. دا په دې معنا وي چې یعنې لمریزه ترنزه ترسره سوه. په دې وخت کې د لمر هېڅ شعاع ستاسو تر سترګو نه رارسېږي، او دا نو هغه وخت وي چې خپلې عینکې له سترګو لرې کړئ او د ترنزې ننداره وکړئ. په یاد ولرئ چې کله د لمر وړانګې بیرته راښکاره سي، باید خپلې عینکې بیرته پر سترګو کړئ. په دې وخت کې چې د لمر هره وړانګه ان که یوازې څو ثانیې هم ستاسې تر سترګو در ورسېږي، ستاسو سترګو ته به ډېر لوی زیان ورسوي. سره له دې چې لمریزه ترنزه سر تر پایه ساعتونه وخت نیسي، مګر بشپړه لمریزه ترنزه یوازې له 3 دقیقو لږ وخت نیسي. حیوانات او نباتات هم د لمریزې ترنزې پر مهال خپل سلوک ته بدلون ورکوي. چرچراک مرغان به د لمر په ورکېدو خپل چرهار ودروي، او د شپې خسکان به بیا د لمر په ورکېدو خپلې غزلې پیل کړي. ګلان به ځانونه سره ټول کړي. موږ به هر وخت بشپړه لمریزه ترنزه ونه ګورو. سپوږمۍ په اوسطه توګه هر کال له مځکې 1.5 انچ لرې ځي. بیلیونونه کاله وروسته به سپوږمۍ له مځکې بیخي لرې وي، چې بیا به هیڅ ونه سي کولی چې د لمر مخ پر مځکه نهام کړي. او که مو خوښه سوې وي نو له نورو سره یې شریکه کړئ.